دوستانو سلامونه علیکم، هیلې احترامات مو وایي. په دې هیله ومه چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ او د صحت کلمه مو ورته وي. د نن ورځې د درس لپاره موږ یو تاسې یوه بله کوچنۍ موضوع د ژبې په اړه تېره ورځ موږ تاسې د ژبې په اړه وویل چې ژبه څه ته وایي او څه ډول استعمالیږي. نو نن ورځې زموږ او تاسو درس چې دی د ژبې ډولونه دي. که موږ او تاسو تېر شو د ژبې ډولونه. ژبه په عمومي ډول په دوه ډوله ده. اول طبیعي ژبه، دویم مصنوعي ژبه. اول طبیعي ژبه هغه ژبه ده چې په ورځنیو معمولي کارونو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، لکه د انسانانو ترمنځ ژبه. دلته د انسانانو ترمنځ ژبې ته که ځیر شو، دا موږ او تاسې استثنا په تېر تعریف کې استثنا لرې کړې وه چې ژبه چې دا د ژوندیو موجوداتو ترمنځ د افهام او تفهیم وسیله ده. خو موږ په یو بل تعریف کې ویلي وو چې ژبه چې ده دغه د انسانانو ترمنځ د خیالاتو او افکارو څرګندونکې ده. نو که دلته ځیر شو د انسانانو ترمنځ ژبه معمولي ژبه یعنې طبیعي ژبه، هغه ژبه چې په ورځنیو کارونو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. موږ او تاسو دوکان ته ځو، سامان اخلو، د کور شیان اخلو، یا ډوډۍ اخلو یا بل څه اخلو، دا خپله معمولي ژبه ده، ځکه چې په ورځ کې انسانان له دې څخه ګټه اخلي. دویم مصنوعي ژبه ده. هغه ژبه ده چې د یو شمېر نښو نښانو په واسطه شیان او پدیدې پرې پېژندل کېږي، لکه ترافیکي اشارې، هوایي سیګنالونه، نوره نښې. یا که موږ او تاسو دلته کمپیوټر ته ځیر شو، په کمپیوټر کې ځینې داسې نښې شته چې موږ او تاسې پرې پوهېږو، یا په لیک کې ځینې داسې نښې شته چې موږ او تاسې پرې پوهېږو. که دلته راشو، دلته ما په اخر کې یوه نقطه لګولې ده. دا نقطه که موږ او تاسې وګورو، نو موږ او تاسې په ګرامر کې وایو چې نقطه چې دا کله چې یوه جمله ختم شي، دا ډول دا نقطه چې دا کله چې یوه جمله ختم شي په اخر کې ورته لګېږي. په اخر کې چې کله دا ورته ولګېږي، دا د دې معنا لري چې دا جمله پای ته رسېدلې ده. نو دې ته ویل کېږي مصنوعي ژبه، یا هغه ژبه چې د طبیعي ژبې سره هېڅ تړاو نه لري خو د نښو او نښانو په واسطه پېژندل کېږي. دلته موږ او تاسې ترافیکي اشارې ته تېر شو. ترافیکي اشارې درې څراغونه لري: تور، زیړ او شین. دا په دې معنا چې که موږ او تاسې دلته یو څوک نشته چې موږ او تاسې د ژبې په واسطه دا وښیي چې دا ژبه لري یا غږ لري. که سور نشان موږ او تاسې وګورو، دا د سټاپ کېدو یعنې د تم کېدو په معنا ده چې دلته تم شه، یعنې مګ تېرېږه. او زیړ نشان د دې په معنا دی چې زیړ نشان کله ولګېږي، نو موږ او تاسې ګورو چې د تیارۍ په حال کې شو، یعنې تیار شو، په دې حال کې شو. او دریم چې دی شین نشان دی. شین نشان د دې معنا ورکوي چې نور روان شه، یعنې په سړک باندې ما درېږه، روان شه. دا ټول نشانونه چې دي دا یوه اشاروي ژبه ده چې موږ او تاسو ته د اشارې په واسطه، یعنې داسې یو طبیعي موجود دلته نشته چې موږ او تاسو ته د ژبې په واسطه وښیي چې ته یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړه، خو یوازې یو مصنوعیت دی، د دې په واسطه موږ او تاسو ته خو دا نه کوي. په ټولنیز ژوند کې د ژبې په اړه ځینې پوهان داسې وایي ژبه چې دا که موږ او تاسې وایي دا ژبه یوه په ټولنه کې زده کېدونکې پدیده ده. که موږ او تاسې دې ته ځیر شو، ټول انسانان ځانګړې ژبه لري. که یو ماشوم دلته پیدا شي او موږ او تاسې له دې هېواد څخه یو بل هېواد ته یوسو، د هغې هېواد ژبه به کوي، ځکه چې په ټولنه کې زده کېدونکی خاصیت لري. یعنې ژبه چې ده دا په ټولنه کې زده کېږي، طبیعي پدیده نه ده، نو د کسبي پدیده ده. ژبه په ټولنه کې زده کېږي، یعنې ژبه په ټولنه کې زده کېږي. ژبه الله پاک جل جلاله موږ او تاسو ته پخپله راکړې ده؟ نه، پخپله یې ژبه راکړې ده د پوهولو لپاره. خو کومه ژبه چې موږ او تاسې استعمالوو دا د ټولنې څخه زده کېږي، دا دلته په ټولنه کې مخکې موجوده نه ده. په دې اړه راځو. افغان علما سید جمال الدین افغان وایي هر ملت چې خپله ژبه له یاده ایستلې، نو خپل تاریخ یې هېر کړی دی، عظمت یې له لاسه ورکړی دی او د تل لپاره د غلامۍ په زنځیرونو تړل شوي دي. د ژبې په اړه باید موږ او تاسې زیات فکر وکړو. که چېرته موږ او تاسې ژبې ته ځیر شو، نو په ژبه کې ډېر څه شته. کله چې بهرنی هېواد زموږ او تاسو په هېواد باندې یرغل کوي، دا یې ژبه له منځه وړي. زموږ او تاسې په ژبه باندې زیات تاثیر کوي. هغه په دې خاطر که چېرته زموږ او تاسو په ژبه باندې زیات تاثیر راولي، نو زموږ او تاسې اقتصاد، فرهنګ او کلتور ټول له منځه وړي. اگر چې ټول ملت مو له منځه وړي،
نو د دې لپاره چې زموږ تاسو ملت ساتل شوی وي پرمختګ ورکړو ډېری وساتو. بل یو روسي عالم مسلوف وایي هغه کوم نیکمرغه دی چې خپل تاریخ او اقتصاد په خپله مورنۍ ژبه وایي. یعنې ټول هغه عالمان چې د ژبې په اړه یو څه پوهه لري هغه ټول د ژبې په اړه هغه نظریات راجمع کوي کوم چې د ژبې ښه اړخونه او بد اړخونه لري. یو عالم وایي مهاتما ګاندي وایي کوم هندوان چې دي دا چې د انګلیسي ژبه ویونکي دي یعنې انګلیسي ژبه وایي نو هغه د خپلې ژبې سره خیانت کوي. چې ژبه چې دا یوه طبیعي پدیده نه ده بلکې کسبي پدیده ده په ټولنه کې زده کېږي او د ژبې ساتل د یوه ملت لپاره ډېر مهم دي.